الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا منه الفيض العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لابسین فیها همیشه به دوی په دې کې وای احقابا ډېره زمانه. احقاب جمع د حقب ده. د حقب د پاره چې کوم دی مفسرینو اندازه ذکر کړې ده چې یو حقب چې کوم دی څه د پاسه اتیا کاله دی. یو حقب نه دی څه د پاسه اتیا کاله. بعضې علماو 300 کاله ذکر کړی دی. بعضو چې کوم دی 80,000 ذکر کړی دی. بعضو د دې لپاره نهایت نه دی ذکر کړی. او راجح قول هم دا دی چې احقاب چې کوم دی هغه وخت چې هغه لا نهایت له هغه لپاره انتها نشته. او دا یو ورځ نه ده، دا به چې کوم دی وایه 1000 کاله. دا څه د پاسه اتیا کاله دی. او بیا د دغې وایه کلونه یو ورځ د دنیا د ورځو مقدار د 1000 کالو ده. نو ستاسو حساب وکړئ، یو حق او دونه دی او دی جمع راوړي ده او اقل د جمع 3 دي او د جمع تکثیر خو بیا چې کوم دی په ډېرو اطلاق کېږي. نو دې نه مراد بلا نهایت دی. ښه د هغه لپاره انتها نشته. دومره وخت به څه کي په جهنم کې. غرض یې دا دی چې ټول عمر الله وی لا یذوقون فیها دی به نه څکي وایي فیها په دغه جهنم کې بردن ولا شرابا. برد به معنا د نوم سم راځي. ابن عباس سے فرمائی برد به معنا د روح او د راحت سم راځي. حسن سے عطا سے فرمائی. او برد نه مراد دلته ادنا یخنی ده او د شراب نه مراد چې کوم دی اعلی یخنی ده. د دې معنا دا ده چې دته به هیڅ قسم سهولت پکې نه وي. برد شراب د دې معنا چې داسې به اوبه نه وي چې دی اوس کې وایي تندی پې ماته شي. نو نه به وي بردن ولا شراب الا حمیما مگر وي به چې کوم دی وایي ګرمي اوبه وغساقا هغه وینې زوي چې کوم دی د اهل نارونه دا به د چې کوم دی خوراک وي. جزاء وفاقه دا جزا د موافق د اعمالو د دوی. انهم دوی کانو دي په دنیا کې لا یرجونا حسابا دوی امید نه ساته د حساب. د دې معنا دا ده چې لم یؤمنو بالبعث. دوی د بحث بعد الموت عقیده نه و ایمانی نو راوړی. دې خبره تاسو پوه شئ. لا یرجونا لا یخافونا دوی نه ویرېدي وایي یحاسبو د سبا حساب کېږي. وایي وکذبو بیااتنا کذاب دوی تکذیب کړی زموږ د آیتونو په تکذیب کولو سره. وکل شیء احصیناه کتابا او هر شي لره الله یې موږ لیکلی دی. وایه احصیناه کتابا معنا کتبناه فی کتب الملائکه دا ما لیکلی دی په صحیفو د ملایکو کې. او دوی ته به ویلی شي فذوقوا څکئ فلن نزیدکم. الله یې موږ نه سوا کوو ستاسو لپاره. وایه په انقطاع د عذاب د مؤمنانو الا عذابا مگر عذاب. تلک بتلک ان للمتقین سره بشارت ذکر کوي د متقینو لپاره. یقینا لپاره متقین وایي مفازه کامیابي ده. زید کامیابي دی مفاز النجات من كل مکروه وظفر بكل محبوب. دې ته مفاز وایي. حدائق دا بدل د نه واقع شوي. حدائق باغونه به وي باغچې به وي. وعناب او انګور به وي. وکواعب اترابا کواعب جواریة مرتفعات الصدی. هغه کواعب به وي هغه وایي جنکې به وي چې هغه نوې ځواني شوي دا سینې چې کوم دی نوې راوتي. وجواریة مرتفعات الصدی سړی چې نوې ځوان شي. مستویات فی السن اترابا معنا د امزولې به وي. وکأسا دهاقا او وي به د متقینو دپاره کأسا چې کوم دی هغه ګیلاسونه ډک د شرابونه. وکأسا دهاقا ګیلاسونه به وي د شرابو خو څه به وي ډک به وي ډک. دې وجې نه زموږ تاسو دنیا کې د بعضې علماو یو عادت دی چې هغه ته له اوبه یا شی ورکې ګیلاس کم ورکړي وایي دا ډک که وکأسا دهاقا
د صفت د ګلاس جنتیانو دا راغلی چې دا به پوره ډکي ته نیم ګلاس به نه راکړې ښه پوره به راکړې وایي لا یسمعون فیها لغوا نه به اوري دوی وایي په دغه جنت کې لغوا د شرابو د څښلو د وجې نه لغوه خبرې ولا کذاب او نه دروغ جزاء من ربک دا جزا جانب د رب ستا نه عطوان حسابه دا بخشش دی حسابه حساب مانا کثیرا کافیا برابر الله فرمایي رب السماوات چې رب د اسمانونو د ځمکې دی هغه چې په مابین دوانو کې څوک دی رحمان ذات دی هو الرحمن دا بدل دی دغه رب نه لا یملکون منه خطابه دی قدرت نه لري وایي دغه خطاب د خبرو کولو په سفارش کې د الله پاک د اجازت نه غیر ښه دا نفي ده د صفات قهري چې د قیامت پر ورځ باندې الله لپاره شفیع غالب نشته د چا لپاره شفاعت قهري نشته چې الله ته اجازت نه کړي دې سفارش وکړي یوم په دغه ورځ باندې یقوم الروح چې وو بدرېږي وایي جبرئیل علیه السلام یا دا روح چې کوم د الله په لښکرو کې دا یو لښکر دی والملائکتو او د قرنګ یو بدرېږي ملائکه علیه السلام صفا په حال کونه کې دی به سپونه جوړ کړي مفسرین فرمایي چې و سپونه به لا يتکلمون دیمه خبرې نه کوي په صفات د چاره پاره الا من مگر هغه څوک اذن له الرحمن چې اجازت کړی د رحمان ذات په سفارش شرا وقال صواب او ویل دغه مشغوله هوا یا کلمې حق لرا سفارش په دغه چاره پاره کوي ملکی چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلي د ثواب نه مراد کوم دی قولو حقین دی چې لا اله الا الله دی الله وی ذالک دغه مستحق د شفاعت اليوم دا غورز دا يوم الحق دا غورز دا او حق دا کاین دا واقع کېدل دا وی ومن شاء چا جو شي اتخذ ولن سي رب خپل رب ته مآب مرجع ان انذرناكم الله من غير تاسو اي کفارو عذابا قريبا دا عذاب نزدین یوم پاول ينظر المرء جوی بن یو ګوري بدغه سړی ما قدمت يداه ما عملت يداه چې دا عمل کړی د لاسونو په صورت وای جمیله او په صورت قبیحه باندې نیک اعمال بدل خدای خپل صورت ورکی او بد اعمال له الله پاک ناکاره صورت ورکی دی مو ته ګوري ويقول الكافر او وي کافر چې کوم دی یا له تني كنت ترابا مبشر ذکر کړی د قیامت پر ورځ الله پاک دا حیوانات مراجمه کی چې کوم وایا کونډیان ساروی دي ځخکر نه یغه له الله خکر ورکی چې کوم خکرولو سارو چې کوم دی والدې دنه خپل انتقام واخلي او بیرته الله پاک دوه جزي کوشي تورابا پوه شي کنه دغه وخت چې کافر کله دی ویني وو کاش چې زناور وینو خباوي کاش زم دوی غوندې وینو خباوي یا لیتنی كنت ترابا کاش چې وې کوم دی زم ساروي وي زناور وي او دغه چې کوم دی بس ایست ختم شوی نو خباوي چې حساب کتاب را سره کېدل او یاد دې معنا دا کاش چې وې کوم دی خاوري یو معنا مو پرسینو دام کړی دا وې دا کافر نه مراد شیطان دی ښا ويقول کافر وې به کافر په زمانه شیطان کې یا لیتنی كنت ترابا کاش چې وې زمو توازی ادم علی السلام ته چې ادم علی السلام ته مشي ذکر کړي نو څه بخوي اوس به کوم دی لعنت شوی نه وي بنا بر هر تقدیر نو شیخ سیبوی وې دا یو مرغه دی ښا په خبره تاسو پوه شئ باقی دې کوم دی یو مرغه دی ډیره معمولی وندې کې چې کوم دی کړي وا نو یا لیتنی كنت ترابا کاش زوی چې کوم دی ترابا مرغه او دونه نکی خو مې کړي ویل کې چې هغه څومره کړي دی دا مال لپاره کافی و دا ډېر د افسوس او د حرمان ځای دی ښا او یا معنا دا کاش وې ز ترابا باقی وای په خپل صورت یا اصلي خپل باندې په شان د بنی ادمو چې دغه سوي نو خبره